د مرګ قطع چا او څنګه رامنځته کړه او د څه لپاره؟ خوشحال سادات کومه طرحه ولسمشر غني ته وړاندې کړه؟ اشرف غني ولې د خوشحال سادات دا طرحه ومنله؟ حقیقت څه دی؟ په دې ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د مرګ قطع د جنرال خوشحال سادات په نوښت او د ولسمشر غني په غوښتنه رامنځته کړای شوه. دا قطع هغه وخت رامنځته شوه چې کله طالب جنګیالیو د سولې پروسې برسیره غیر انساني او غیر اسلامي بریدونه وکړل، لکه کابل کې پر سلبستریز روغتون برید، د روژه ماتي پر وخت په بیلابیلو ولایتو کې پر افغان ځواکونو بریدونه، عامه ځایونو کې ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنو. د دغې قطعې د رامنځته کېدا پر وخت ولسمشر غني ټول جنرالان بیړنۍ غونډې ته راغوښتي وو، تر هر څو یو خپلې طرحې هر جنرال ولسمشر غني ته وړاندې کړي چې جنرال سادات طرحه هم په دغه جنرالانو کې شامل وه چې جنرال خوشحال سادات د مرګ قطعې رامنځته کولو طرحه ولسمشر غني ته وسپارله. یا د طرحه د ولسمشر له لوري تصویب او عاجل اقدام پرې واخیستل شو. د یادولو وړ ده چې د یادې قطعې سرتیرو ځینې ځانګړي ترنګنونه یعنې تمرینات د جنرال خوشحال سادات له لوري ورکړل شوي دي او لا به هم ورکړل کیږي. یاد دې وي چې تېره ورځ د مرګ قطعې لپاره 83 تنه ځانګړي ځواکونه له خپلو تمریناتو څخه فارغ شول او د افغانستان د خدمت لپاره یې ملا وتړله. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي. کومو د مرګ قطعې په اړه دغه تازه معلومات ترلاسه کړي وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درلودل. الله پامان.